امام قرطبی رحمه الله فرمایي وی من او تاسو جهنم پیژنو خو لیکن تیزان مو نه دی په اړه کړي کارونه مو ټول د جهنم دي وری پیژنو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زر کاله الله بلکې یو کیفیت زر کاله به بلکې بل کیفیت زر کاله بلکې تک تور دی حدیث کې راځي د ور چې ایسره له ایسې یو خړ الله له شکایت وکي وي دو ساګانی وباسي حدیث کې راځي چې کله جهنمین جهنم له ورو ورځي الله عز وجل ورته وي چې یا اهل النار دنیا کې مچرته لذت کتل دی به ارچه ختم کړه به ورته وي کدا ټول دنیا د سروز دروشي ای رابې کې چې دی جهنم به بچي وي او نه منم د سره اویز در کرت به د هر جهنمی سرمن سوځيږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د هر جهنمی د غاکو د هد غر پاندازي او دا جبه به د یو پرسخ دی ونیم پرسخ پاندازه باندې پور دی راوتی لاندې شونډه به نامل رسیدلی بر به سرلا ايدي خلق خوراک بني الا من غسلين جهنمين وين زي اصحاب دنونا دا بر دي خلق خوراک پیجن اور پیجن قرطبي لیکلی تذکرہ کی عمر بویل رضی الله تعالی عنہ اے خلقو قهر رب العالمین زید بیغ د جهنم دیر جوور اور د جهنم تیز زام بچ گئی وہ بیجړل اخر دستور ګنا بریتانو پر دوه لکتی دی وخ کو جوړ کړ مو تاسو را وژړل زړه مو بدیره چې په یوځای کې وسنانه باندې میراده او هغه د لاس وته د عبد الله بن عباس د لاندې سترګې د شوی تاوي کړ زړې چپلې او تسمه انس بن مالک بکې ډونش رب العالمین د یری د وجه جهنم پیژنو خو ولې هغه اسباب مغره نکړه چې سړی د جهنم نه پاغي باندې بچي که شیخ صاحب چیرته کړه موکر کړه دی غیر پر درې اسباب دي چې انسان د جهنم د اور نه ور باندې بچ کیږي قران او سنت هغه ټول ذکر کړی دي هیڅ یو شی نشته الحمدلله چې هغه پاتې مگر د قران او سنت هغه ذکر کړی دي د قران او سنت بارے کې بدا عقیده ساتي هغه صحابي لوي فإن لم تجد شيء موجود دی خو موږ له پته نشته ابن کثیر وایي شی موجود دی خو موږ پینې پیګو نقصان بزان له متوجه کوي د څه منوي چې قران کې دا شی نشته کله وي د میکي غوکه نشته کله وي دنیا د حرمت نکاح نشته کله وي فلان نشته لله الحمد ټول شی نه موجود دی خو سمې صفه پاکي چشمه ورته واچوي